علامه ابن قیم رحمه الله فرمایي څوک په ابن جوزیه دی شیطان له دریو لارو څخه کولی شي چې په انسان باندې د الله رب العزت په بندگانو باندې خاص کر په نیکانو باندې په شو خلکو باندې حمله وکړي په خپل دام کې ونښلي رایولي بالکل یو د نافرمانۍ په کار یې واړي په پس کې واړي په شهوتو په ګناه یې واړي په غضبو په قهرو د خلکو په وژلو یې واړي په خوږولو په وولو یې واړي عزیزانو زما په خپل سوچ فکر باندې د سرو زرو د لیکلو خبرې دي نور خوښه ستاسو ده نو هغه یو لاره هغه یو سبب هغه یو شی په هغه دریو کې هغه د غفلت او ناپوهۍ لاره ده تل کوشش کوئ چې پوهه حاصله کړئ علم حاصل کړئ خاص کر د آخرت په باب خاص کر د خپلو نیکو اعمالو په باب خاص کر د عقیدې او د اسلامي احکامو په باب باندې چې لمونځ جنۍ زده ته بیا څرنګه وکړي دا رښتیا خبره ده چې په 80 شپېته کاله به سړي لمونځ نه وي کړی خو نه به یې قبول ځکه چې د سره زده نه دی الحمدلله په الحمدلله وایي دا رښتیا خبره ده ته خو به ستړی یې لیکن د هغو به هېڅ تا ته یوه ثمره په ګوتو نه درسي ځکه ته به د نبي کریم علیه اسلام د لارې او طریقې او د شریعت او د قانونو د احکامو د هغه څه برخلاف روان یې لګیا به ته به ثوابونه پکې لټوې هغه به ناروا یې ناجایز یې چې ته یې کوې نو د غفلت او د ناپوهۍ له لارې خلک په غیبتو اخته دي خلک د بل د عزت په تویولو اخته دي پوهېږي نه پوه نه دي چې دا څومره نقصان لري یو ډاکټر چې د غوښو په نقصان پوهي د غوښو ځان ساتلی شي ځکه هغه پوهېږي چې دې نه څه پېښېږي خو موږ د یو خوږې نه پلمیټو نه ځان نشو ساتلی وجه څه شي ده پلمیټو د غوښو په مابین کې کوم ارزښت دی سره دوهم شی هغه د شهوت له لارې شهوت چې کله په انسان کې راسي انسان په سترګو ړوند په غوږو کوڼ او په مزغو کې نیونی سي یعنی هر څه وي ارمان چې اخر عقل اول وي عقل یې کار پرېږدي له لاسه یې ورکړي غټ نیکان خلک په مردارو کې لوېدلي دي شهوت د لارې شیطان خپل کار درڅخه اخیستی سي د شهوت په لاره دې غر کولی سي د شهوت د لارې څه دي په دام کې رانښولی سي دریم د غصې او د قهر له لارې کله چې انسان ته غصه ورسي بالکل انسان ښه و بد څه له ګډوډ سي د غفلت او د ناپوهۍ له لارې د شهوت له لارې د غصې او د قهر له لارې الوابل السیب د کتاب دی علامه ابن قیم جوزی رحمه الله فرمایي دې درې ټکو ته پام کوئ ګرانو ورونو انشاءالله د شیطان د دا مذهب خلاصېدله په فضل الله دې زموږ ستاسو حفاظت له ده نه وکړي السلام علیکم